السلام علیکم د ټولو انډیوالانو او ټولو همکارانو ته خدای وکړه جوړ و تیار و صحتمند اوسیږئ. دغه سړک چې دا د وزارت فایدامي له خوا نه اعماریږي چې د نرخ له درایي نه شروع ده تر جلریز پورې د 25 کیلومتره په طول باندې ده. په تقریبا موږ اوس 25% نه زیات کارونه مخته وړي دي چې په ټولو عرصو کې کار شروع ده او جریان لري. تقریبا د 800 میلیونو په شاوخوا کې د دې بودیجه ده. د موږ خو ماشینري ډېر ده، تقریبا په ټولو کې یو 12 دانې اکسکاواټوره، 10 ډمپره، همداسې پی ټي آرې، پیورونه او ګریډر، رولي، زیات تقریبا د 100 شاوخوا کې ماشینري دلته چلیږي. له موږ سره تقریبا له 250 نفرو نه زیات خلک دلته کار کوي. انشاءالله کوشش کوو چې په خپل وخت سره تکمیل کړو. په نظر په د موږ کار باندې موږ کوشش کوو چې په خپل وخت یې تقسیم. از درای نرخ شروع شده تا مدرسه خرولنگ دیگه تقریبا 5 کیلومتر موقعی انداختیم. بیشتر از 100 نفر اینجا کار میکنه. دیگه پرسنل ما هم خوب است، کار ما ماشاءالله خوب جریان داره. تقریبا پلچکای ما تقریبا تا 18 کیلومتری رسیده. دیگه غیر ما هم تقریبا 5 کیلومتر است. دیگه کار ما هم تو جریان داره. دیگه این سال زیاد کوشش میکنیم که بخیر همین پروژه را به زودترین وقت خلاصش کنیم. السلام علیکم. ما نوم نیازی دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته فعلا په دغه ځای کې کار کوم او په دې پروژې کې کار کوم. ښایسته یم، اننیم 10 غنټې کار کوو. حتی چې زه په کاري وي 12 غنټې کار کوو. موږ خوشحاله یو، موږ خفه نه یو د دا رقم پروژو نه، ځکه دلته موږ سره ډېر مزدوران، ډېر کارګر، ډېر ماشین والا کار کوي. او هر څه نه تاسو ته د چینل کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته موږ سلامونه کوو. موږ د اسلامي اماراتو نه خوشحاله یو چې دا رقم پروژې دلته پلي کړي دي او ډېر شمېر کارګر موږ سره دلته کار کوي. موږ ډېر خوشحاله یو چې په خپل وطن کې خپله حلاله مزدوري کوو. زه خپله نوم مې قرار خان ده، د سیدخیلو د کلي اوسېدونکی یم، د ځایولات د قلعې. موږ ډېر دولت نه خوشحاله یو. دا سړک د موږ جوړېږي، موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر په خپل زړه باندې هر ځای چې د موږ پکې ځي موږ ورته تیار یو. دغه سړک جوړیږي، دې ته موږ ډېر خوشحاله یو چې سړکونه جوړ شي. دا یوه غټه آبادي ده. دا وروره موږ له دغې موسسې نه، له دغه دولت نه موږ خوشحاله یو، راضي یو چې دا سړکونه جوړ شي. مشکل نشته، خیر ده، لږ لږ به یې موږ کورونه لاړ شي، له هغې نه وروره خفه کېږو. نو دا خوشحالي ده وروره چې سړک جوړ شي، یوه غټه آبادي ده. اسانتیا به خاطر که نمیشه شما اسکریفای نمیتونیم شارژ اوجا خسرو بسنه زیر میره پسیسته 7 سانتیش کاتین کن بس دیگه اسکریفای بل ما نمیتونیم. نه اسکریفای باید بشه.
میدان او تر جلریز پورې موږ پروژه نیولې د کار کوم کارمند یم دولت نه په دې اړه ډېر خوشحال یو چې یو پروژه یې برابره کړې سړکسازي کار ده چې ډېرو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او د میدان تر جلریز پورې سړک د 25 کیلومتره په دې کې هر رنګ ماشینګري مصروف را کارګر هم شته نور چې ډول نه ډول دولت نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته سړک جوړوي